بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. ويستحب بعد شربه أن يأتي باب الكعبة، أو مستحب دی بعد شربه پس اسکلو د زمزمنا ان یاتی دا چراشی باب الكعبة د کعبی شریف دروازې ته، او د زمزم سکلو نه رستو مستحب دی چې د کعبی شریف دروازې ته راشي. ويقبل العتبة، او خکل کی چوکاټ د کعبی شریف، عتبه چوکاټ درشل ته ویل کیږي. ثم یاتی، او بیا دی راشي الى الملتزم، ملتزم ته، وهو او دا ملتزم ما بین الحجر الاسود والباب، یعنی دا هغه دی کم چې د حجر اسود او د کعبه شریف د دروازې تر مابین دی. فیضع صدره ووجهه علیه، نو کیږي دی صدره سینه خپل، ووجهه مخ خپل، علیه پاغه باندې. ويتشبث باستار الكعبة ساعة، او همده کرنګي سوخ د پاره د کعبه شریف پرده دی ونیسی، یعنی ويتشبث باستار یعنی پرده د کعبه شریف ساعتا سوخ د پاره، ويتشبث یعنی ودی نیسی. خو حالت بیدا سوی چې یتضرع الى الله تعالی بالدعاء، عاجزی دی وکړي په دعا کې الله رب العزت ته، بما احب من امور الدارین، کم چې داغي خوخوي د دنیا او آخرت د کارونو نه. بس دعا دی غواړي هغه چې کم د دې د دنیا آخرت د پاره خوخوي مکه دی غواړي. ويقول او ادي وي اللهم ان هذا بيتك الذي جعلته مباركا وهدى للعالمين، یا الله بشک دغه کورستا الذي هغه جعلته مبارکا چې تا برکت والا جوړ کړي دی، او وهدى للعالمين او د ټول جهان د پاره هدایت ګرځولې دی، یعنی د هدایت ذریعہ. اللهم كما هديتني له، یا الله لکه څنګه چې ماته هدایت کو، یعنی د حج توفیق دی ماته راک، فتقبل مني، زما د طرف نه دا قبول کا. ولا تجعل، او مگر زوا هذا دغه آخر العهد من بیتک، یعنی دا ملاقات دا سفر ستا د کور آخری. ورزقنی العود الیه، او روزی راکا مطلب توفیق راکا د واپس راتک الیه دی کعبه شریف ته، بار بار زمونږه نصیب وګرځي. حتی ترضا، تردی چې راضی شي عني لمانا، برحمتک یا ارحم الراحمین. اوس چې دلته به دا بیان کی چې د دعا قبلیدون کی زینه چې کم ذکی قبلی. والملتزم، او ملتزم من الاماکن التي يستجاب فيه الدعاء بمکة المشرفة، یعنی ملتزم په مکه شریف کې د اغه زیانو نه دی چې پاغه کې دعا قبلیږي. والملتزم، ملتزم من الاماکن د اغه زینه نه دی چې یستجاب فيه الدعاء چې قبل ولې شي پاغه کې دعا بمکة المشرفه په مکه شریف کې، یعنی ملتزم د اغه زیانو نه یو زید چې پاغه کې دعا قبلیږي. وهي 15 موضعا، اغه پنځل زینه دي. نقلها الكمال ابن الهمام عن رسالة الحسن البصري رحمه الله، کم چې نقل کړي کمال ابن حمام حضرت حسن بصری رحمه الله د رسالینا، یعنی عن رساله الحسن البصري، بقوله في الطواف، په خپل دی قول سره چې في الطواف یعنی قبلیږي دعا په طواف کې، وعند الملتزم، او ملتزم سره، وتحت الميزاب، او میزاب رحمت لاندې، وفي البيت، او په کعبه شریف کې یعنی دننه، وعند زمزم، او د زمزم سره، وخلف المقام، او مقام ابراهیم شاته، وعلى الصفا، او په صفا باندې، وعلى المروه، او په مروه باندې، وفي السعي، او په سعی کې، وفي عرفات، او په عرفات کې، وفي منى، او په منى کې هم دعا قبلیږي، وعند الجمرات،
او د جمراتو سره هم. یعنی دا هغه ځایونه مونږ او تاسو ته وشمارل چې په دې کې څه شی کیږي، دعا قبلیږي. والجمرات ترمى في 4 ایام، او جمرات څلور ورځې ویشتل کیږي. ترمى ویشتل کیږي في 4 ایام، یوم النحر و3 بعدها. یعنی یو چې دی هغه قربانی په ورځ دی، یعنی لوی اختر ورځ باندې، او درې ورپسې چې دی هغه دی کما تقدم لکه مخکې چې تیر شو. وذكرنا استجابته ايضا عند رؤية البيت المكرم، او مونږه یعنی د کعبه شریف لیدو په وخت کې دعا قبلیدو دا ذکر هم کړو، یعنی یادونه مونږ کړی و چې په دې وخت کې دعا قبلیږي. یعنی کله چې مسجد حرام ته داخل شي او کعبه شریف ته اول نظر پروزیستا، نو په دې وخت کې هم دعا قبلیږي لکه مخکې چې ذکر شو. نو په تفصیل سره مونږ مخکې مصنف رحم الله فرمایي چې دا ذکر کړی دی مونږ. ويستحب او مستحب دی دخول البيت الشريف المبارک، یعنی کعبه شریف مبارکه ته د داخلېدو، ان لم يؤذي احدا کچری چاته تکلیف نه رسیدو. نو کچرته چاته تکلیف نه رسیدو نو وینبغي او مناسبه ده ان یقصد چې قصد وکړي مصلى النبي صلی الله علیه وسلم، مونځ کولو ځای په کعبه شریف کې، یعنی په کعبه کې دننه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې مونځ فرمایلی په هغه ځای کې مونځ کول پکار دی. وهو قبل وجهه وقد جعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قرب 3 اذرع. وهو قبل وجهه، او دا هغه ځای دی یعنی د مخ طرف ته دی. وقد جعل الباب قبل ظهره، په داسې حال کې چې کله د دروازې خپل شاته ته وګرځي، حتی یکون بینه وبین الجدار الذي، تر دې چې د ده او د هغه دیوال تر منځ کم چې د ده مخ ته دی که نه، الذي قبل وجهه قرب 3 اذرع، چې هغه څومره پاتې شي 3 ګزه فاصله پاتې شي، یعنی کم شرعي ګز دی، یعنی دروازې ته مخامخ کم دیوال چې دی هغه نه تقریبا 3 ګزه شاته هغه دیوال دی چیرته چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مز فرمایلی. ثم یصلی، او بیا دی هلته مونځ وکړي. فاذا صلى الى الجدار، بیا چې کله دیوال طرف ته مونځ وکړي نو یضع خده علیه، نو کیږدي دی په هغه باندې رخسار خپل مخ خپل په هغه دی کیږدي په هغه دیوال باندې. ویستغفر الله ویحمده، او الله رب العزت نه دی د مغفرت بخنه وغواړي، ویحمده داغي حمد دی وی، یعنی داغي ثنا دی وی. ثم یاتی الارکان، او بیا دی ارکانو تراشي. نو دلته ارکان نه مراده هغه د کعبه شریفې څلور هغه کنجونه دي، نو دلته نه هغه مراد دی. نو فیحمد ویهلل ویسبح ویکبر، نو حمد دی وی، لا اله الا الله دی وی، سبحان الله الله اکبر دی وی. ویسأل الله تعالی ما شاء، الله رب العزت نه دی هغه څه وغواړي چې څه یې خوښوي. ويلزم الادب ما استطاع بظاهره وباطنه، او ادب دی لازم ونیسي ما استطاع څومره چې د ده وس وي، بظاهره وباطنه، یعنی په ظاهر او باطن دواړو سره، یعنی د خپل ظاهر او باطن دواړو سره. وليست البلاطة الخضراء التي بين العمودين مصلى النبي، او هغه زرغون کم هغه ټیل چې دی فرش چې دی کم چې د دو ستنو په منځ کې دی، نو هغه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مونځ ځای نه دی. ولیست نه دی البلاطة، یعنی هغه فرش هغه ټیل خضراء التي بین العمودین، یعنی چې دو ستنو په منځ کې دی هغه زرغون شین کنه، مصلی النبی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یعنی د مونځ ځای. نو دلته وایي چې د کعبه شریف دو ستنو په منځ کې چې دی هغه کم هغه شین هغه کم ټیل چې دی فرش، نو خلک وایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دلته مونځ فرمایلی، نو دلته دغه خبره صحیح نه ده. وما تقوله العامة من أنه العروة الوثقى وهو موضع عال في جدار البيت،
او کم چې عام خلک عوام وای چې د عروه وثقا ده، کم چې د کعبه شریف په دیوال کې یعنی اوچت ځای دی. وما تقوله العام، هغه چې وای عام خلک، من انه العروه الوثقا وهو موضع عال، او دا اوچت ځای دی فی جدار البیت، یعنی په کعبه شریف کې چې یعنی د مخ په دیوال داسې سړی راپورته شي نو دلته حلقه غوندې ځای دی، نو عام خلک هغه ته عروة وثقا وایي. نو د دې هم په شریعت کې هیڅ اصل نشته دی، او د عامو خلکو خپل ځان نه دا خبره جوړه کړي. او په قرآن کریم کې چې کم عروة الوثقا ذکر شوی دی هغه اسلام ته د دې سره تشبیه ورکول شوی دی، یعنی چا چې اسلام قبول کو گویا چې هغه مضبوطه حلقه ونیوله، نو دلته نه دا مراد دی. نو بدعة باطلة لا اصل لها، نو دغه خبره چې څوک کوي نو دا بدعت دی او باطله ده، هیڅ اصل نه لري. یعنی دا خبره چې چا ځان له جوړه کړې ده دا کم چې بالکل غلطه ده نو هغه هیڅ اصل نه لري. والمسمار التي في وسط البيت يسمونه سرة الدنيا، او هغه میخ چې د کعبه شریف په منځ کې دی چې خلک هغه ته د دنیا منځ وایي، د دنیا منځ ورته وایي، او یا دنیا منځ ورته وایي، او چې خلکو په نوم یعنی ایښی دی د دنیا نوم، یعنی دا نوم خلکو په ایښی دی. یعنی والمسمار او میخ الذي هغه چې فی وسط البیت د کعبه شریف په منځ کې دی چې یسمونه سرة الدنیا چې خلک هغه ته د دنیا یعنی منځ وایي، یعنی نوم، یعنی خلکو په نوم ایښی دی د دنیا یعنی نوم دای په نوم ایښی دی. خو خلک دلته څه شی کوي نو یکشف احدهم عورته، چې یو د دوی نه خپل عورت چې دی هغه لوسی، وسرته او خپل نوم چې دی ويضعها علیه نو په هغه باندې ایږدي، یعنی خپل عورت لوس کی او په هغه به کیږدي. نو دا فعل من لا عقل له فضلا عن علم، دا د هغه چا کار دی چې هیڅ عقل نه لري، فضلا عن علم زیات تر دی چې علم ولري، یعنی علم هم هلته پرېږده خو یو ذره عقل هم نه لري. کما قاله الکمال، لکه څنګه چې ویلي دی علامه کمال ابن همام رحمه الله، یعنی صاحب د فتح القدیر. ګورئ دلته د کعبه شریف په منځ کې یو میخ دی، نو عوام خلک دی ته وایي چې دا دنیا منځ دی، او دنیا بالکل د منځ حصه ده. نو په دې به پخواني یعنی خلکو په زمانه د جاهلیت خلکو د خپل دا شرمګاه چې دی دا خپل نوم چې دی دلته به یښودو. نو صاحب د نور العزا فرمایي چې دا د جاهلیت په زمانه کې کفارو او مشرکینو به کولو، نو دا د جاهلانو رسم دی، او دا د هغه چا کار دی چې ذره غوندې عقل هم نه لري. نو شریعت چې دی زمونږ استاد پاک دین دی، نو داسې بې عقله کارونه او بې حیایي کارونه اجازه نه راکوي. نو دلته دا فرمایي واذا اراد العوده الى اهلی، او کله چې خپل کور ته د واپس کېدو اراده وکړي حاجي، واذا اراد العوده الى اهله نو ينبغي ان ينصرف بعد طوافه للوداع وهو يمشي الى ورائه ووجهه الى البيت. نو پکار ده چې د خپل طواف ودا کولو نه وروسته په داسې حال کې وګرځي چې د دې شا په طرف روان وي، یعنی په شا په طرف روان وي، وهو يمشي ووجهه الى البيت، او د مخ چې د کعبه شریف ته وي، یعنی رستو دي زی د ادب د وجې نه. خو حالت به داسې وي باکین چې جړیدون کې وي، او متباکین او یا جړا غوندې شکل جوړون کې وي، انداز به جوړ کړی وي، متحسرا یعنی افسوس کون کې به وي، غم کون کې به وي، علی فراق البیت جدائی باندې، یعنی کعبه شریف په جدائی باندې، حتی یخرج من المسجد تر دې چې اوزي د مسجد حرام نه، ويخرج من مکة من باب بني شیبة من الثنیة السفلى، او حتی ويخرج ودزي د مکینه د اوزي باب بني شیبه نه په دې د اوزي، او د ثنیة السفلى د طرف نه دی ووزي. او المرأة او زنانه چې دا فی جمیع افعال الحج کالرجل، یعنی حج ټول افعالو کې د سړي په شان دي، دا
غیر انها لا تکشف رأسها، سوا د دینه چې ښځه به سر نه ښکاره کوي. وتسدل على وجهها شيئا تحته عیدان. وتسدل او یعنی سدل به کوي، یعنی مطلب زوړندی به په مخ خپل باندې یو شی چې تحته لاندې د هغې عیدان، یعنی دوه لرګي وي، لرګي داسې وي چې هغه کم کپړه چې د هغه مخ سره نه لګي، نو داسې انداز کې به وي، کالقمتې لکه ګمبد په شان. نو داسې انداز به وي، هسې نه چې دا کپړه د ده په مخ باندې ولګي، نو داسې انداز کې به کوي چې دا کپړه چې دی داسې حالت کې وي چې د دې مخ چې دی هغه نه مسه کوي. نو چې دا دوه داسې د هغې لګولي وي که نه، دا دوه لرګې، نو په دې باندې به دا کپړه په مخ باندې نه راځي. نو چې په مخ یې نه راځي نو بس بیا صحیح کېږي، که مخ یې لګي نو دا بیا صحیح خبره نه ده ښه. ولا ترفع صوتها بالتلبیه، او نه به پورته کوي ښځه خپل اواز په تلبیه کې. ولا ترملو، او نه به ښځه رمل کوي، یعنی په طواف کې خو رول پکاري که نه، پهلواني نو زنانه به نه کوي. ولا تهرولو، او نه به تیز ځي فی السعی په سعی کې، یعنی سړي غوندې بین المیلین الاحضرین. بل تمشي على هینتها فی جمیع السعی بین الصفا والمروه، بلکې ځي به په سکون او په آرام سره په ټول سعی په صفا او مروه ترمنځه ښه په آرام آرام سره به ځي، سړي سره په دې کې مشابهت دا نه کوي. همدا کرنګې ولا تحلقو، او ښځه به سر نه خرئ. وتقصرو، بلکې څه شی به کوي؟ قصر به کوي، یعنی ویښتار به داسې وړوکې کي د ګوتې سر په اندازه. وتلبس المخیط، او ښځه به ګنډل شوي جامې اچوي، او سړی ته خو اجازت نشته. نو ولا تزاحم الرجال فی استلام الحجر، همدارنګې ښځه به د یعنی سړیو کې به نه ننوځي څه دپاره؟ فی استلام الحجر، د حجر اسود په مسه کولو کې. اوس دلته آخره کې مصنف رحمه الله به دا فرمایي چې حج کم یو قسم افضل دی. فرمایي وهذا اتمام حج المفرد، او دا د حج افراد کوونکې بیان چې دی دا پوره شو، یعنی حج افراد اوسه پورې دا ذکر و. وهو دون المتمتع فی الفضل، او هغه په فضیلت کې دا حج تمتع کوونکې نه کم دی. او والقران افضل من التمتع، او قران بیا د حج تمتع نه افضل دی. نو حج چې دی دا په څو قسمه دی، یو خو افراد، دویم تمتع دی، او بل چې دی قران دی. نو د دې به خپل تفصیل اوس مخکې مصنف رحمه الله ذکر کی. ټولو نه افضل قران دی، بیا تمتع دی، او بیا حج افراد دی.